په کندهار کې اوس هم د پښتنو له نورو پخوانیو کلتوري لوبو سره غیږ هم ایستل کیږي. د دې ښار ولسوالۍ وګړي هره جمعه د ښار په یو پارک سره یوځای کیږي او پهلوانان د غیږو په مقابلو کې برخه اخلي چې په سلګونو سپین ږیري او ځوانان کتلو ته ناست وي. د دې لپاره چې ځوانان له نشوره وګرځي هره جمعه او د رخصتۍ په ورځو کې هم د غیږې لوبې کوي. د کندهار ولایت د یو لرې پرتې سپین بولدک ولسوالۍ یو تن د غیږ نیونې پهلوان شینګل وایي چې دلته په لومړي ځل د یادې ولسوالۍ په اړوند ګلستان سیمه کې د غیږ نیونې سیالۍ پیل شوې چې په قرار سره د کندهار ښار او ولسوالۍ سره یې د هېواد نورو ولایتونو چې په سر کې هرات او مزار ولایتونه دي وغځېدلې. غیږ ډېره د بولدک ته خوا راباب شوې ده، ډېر د بولدک خلکو وایستل، بعداګینو بیا په مزار کې هم شول، بیا په هرات کې هم شول، بیا په تلیه په جنجو ولسوالیو کې لکه خاکریز، لکه پنجوایي، لکه پر دې ځای باندې منوباره د دې مینوال ډېر شول. اصلي غیر د بولدک راباب شوی دی. په ګلستان کې ایسته کېدل، د ګلستان څخه بیا خلک سره راوښتل دا غیږ سره. د په خبره د سپین بولدک ولسوالۍ د غیږ نیونې پهلوانان خورا زیات مشهور او قوي پهلوانان دي، ځکه ډېری وختونه چې دوی سیالۍ ترسره کوي په لومړي مقامونو کې راځي. د ښاغلي شینګل په خبره د کندهار څو تکړه غیږ نیونکي چې زیات مشهور او سیالۍ ته ډېر خلک راځي، ماما پهلوان، محمد رفیق پهلوان، تورجان او ویدلا دي چې په رښتیا هم ډېر قوي پهلوانان دي. د غیږې د بولدک خلک تر هر چا تکړه وو، یعنې هغه روزه کېدل، هغه دغه تجارانو، دغه خانانو د دوی سره مرستې کولې، نازولې. نو د بولدک خلک در هر چا دغه وو. بیا په دا وطنو کې نوم باره غیربازان پیدا شولې وو، تقریبي یې سبب هم لوېدلي وو، خو چا پالنه هم نه کول او د بولدک د خلکو پالنه کېدل او د بولدک ښه پهلوانان. نوموړي د پیغام په شکل خپل هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې خپلو پخوانیو لوبو ته نشه کوي، ځکه دا لوبې ډېرې خوندورې او اتفاقي لوبې دي چې پر یو وخت ډېر خلک ورباندې راټولېږي او دغه لوبې په خاص ډول هغه خلک خوښوي چې د ځوانۍ پړاو یې تېر کړی وي. مقصد دی چې چا به د استاد څخه کار واخیستی، په دې کې نو چې د استاد سره به مخ شو، یوه ته به جنګۍ ور وښوي، بل ته به پیچی وه، بل به کږه درلودله، په کږه بیا خلک ځاروله. اوس ما چپه پیچی درلودله، پنجوایي، زنګاواز، سپیروان، تلکان، ټولو دغه زیاتو ګربازانو زما څخه په سرت لکشنی وم د پیچي څخه خار خوړی چې چا مې چا نسو نیولی. بیا چې به مو استادان پر پیښ شوی بلاس سره لکوي، بل ورته پښه به پر بل پښه ور واړی، بیا به نو ګزار. د یادونې وړ ده چې کندهار د هېواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په زیات شمېر کلتوري او عنعنوي لوبې پکښې کیږي او تر ډېره خلک د دا ډول لوبو سره مینه هم لري.